افغانستان ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوي سفر او مختلف غبرګونونه. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی بشر کابل ته سفر وکړي. دا چې دغه سفر د څه لپاره دی او ولې د سیاسي ګوندونو استازی کابل ته راځي، جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ د نن پلس چینل محترم لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو استازی بشر کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر حافظ نعیم الرحمن د پاکستان د سما ټلویزیون په یوه پروګرام کې ویلي چې د طالبانو او پاکستان د اړیکو ښه کولو لپاره به ډیر ژر د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. نوموړي ویلي افغانستان باید درک کړي چې له پاکستان پرته یې مسایل نشي حل کېدای. موږ وړاندیز کړی چې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند او نورې سیاسي ډلې باید په دې اړه یوه جرګه جوړه کړي. یو شمېر پلاوي به په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر وکړي. پاکستان ادعا لري چې افغان طالبانو د ټي ټي پي په اړه ورسره په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او دغې ډلې ته یې پټن ځایونه ورکړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. داعش سره د شریک مبارزې لپاره د امریکا د مرکزي قماندانۍ قماندان سوریې ته تللی. د امریکا د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال مایکل آریک داعش سره د اغېزناکې مبارزې په موخه سوریې ته تللی دی. امریکایي رسنۍ وایي د نوموړي د سفر موخه له ډیموکراتیکي سوریې سره د نړیوال اطلاع په چوکاټ کې د داعش پر ضد د شریکې مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره دی. سټیکام په یوې اعلامیې کې زیاته کړې امریکا د سوریې له نوي حکومت سره کار کوي چې په سوریه کې بیا ځلې د داعش د راپورته کېدو مخه ونیسي.